سلامونه او نیکې هیلې د آزان افغانستان قدرمند لیدونکو. الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند به اوسئ. لکه څنګه چې د دې نه مخکې هم موږ د کومک یا مساعدت برنامې درلودلې، نو نن هم یو برنامه لرو د کومک او مساعدت. په دغه منطقه کې یوه خاله اوسېږي چې میړه یې هم معذوره ده او د دوی اولادونه چې کوم دي زوی دا د کور او مور و پلارو باستلي دي او دوی په ډېر بد حالات او بد وضعیت کې ژوند کوي. نو دوی په دغه منطقه کې په دغو علاقو کې د خلکو کارونه کوي او د خلکو د کور کار کوي، د هغوی دپاره بعضې شیان ګنډي چې بیا هغوی د دې کار په بدل کې دوی دپاره پیسې ورکوي تر څو دوی خپل ژوند پرې باندې مخکې یوسي. نو نن موږ هم راغلي یو چې تر څو د دوی سره هم کومک وکړو. د خپرونې لیدونکي اوسئ، زه هم ورځم د دغې خاله تر څنګ او حال او احوال یې له تاسو سره شریکوم. خپرونې لیدونکي اوسئ. لیدونکو لکه څه رقم چې تاسو ګورئ دغه خاله په دغه ځای کې د کار په حال کې ده او دغلته دغه کار کوي او د دغه کار نه دا د خپل ژوند نفقه دغې لارې نه پیدا کوي. علیکم خاله. سلام بچه، خوب هستین؟ خوب هستین؟ بخیر. شما خوب هستی بچه قندم؟ خیر. چی حال و احوال خاله جان؟ شکر بچه شیرین ما، شکر خدا مهربانه. چطور است زندگی؟ چطور است زندگی؟ از دیگه با غریبی رو خود دیدی، با سختی مشکلات تیر میشه. خانه کرایی بچه با سختی تیر میشه دیگه. مجبور اینجا کار کار میکنم بچه. بیا خدا مهربان است. جان نگیرید قربان بچه. همیشه کار میکنی؟ جانان اینجا هر جایی که برابر شد گاهی در پشت میترا میشن بچه. مال با خدا بازی جا که میدوزین بر شما پیسه میتن؟ آن بازک گاهی 200 گاهی. دیگه چه کنم؟ یک نان از این 4 روپیه میخرم، اون خانه میبرم. یک دخترک از بیوه تا اولادش هست، مردکی لنگ است، موچیگری میکنه، گاهی طالبان میزنه او خودم بچه دیگه هم ریزه است. میای مجبور که شانه میتیم یک لقمه نان بهم 2 تعطیم شود. باز ازی که جا که کدوم پیسه پیدا میکنه میشه چی کار برد؟ همون نان من میگم، گاهی چای بی گاهی نان میگم. خانه کرایی است؟ خانه کرایی است. گاهی چند پرا میشه؟ 5.5 مسول بچه. باز پرا میشه؟ یک گاهی میمانه گاهی پوره میشه. اگه مسلمان ها خیرات خانه میشه بچه. من دروغ نمیگم، اگه نیک نشه دیگه میمانه سر ما. میمانه باز؟ میمانه بچه تا که مردکیم کار کنه یا خود اینجا مسلمان یک زکات نکات داده. بچه حالا همی کسایی که بر شما کمک کرده و یک چند روپه براتان روان کرده تا بر شما یک سودا مودا بخریم، چی گفتنی داری برای از ما؟ هیچ ماست دارشان باشه. هیچ ما دیگه فقط مرتا زندگی میخرن بچه. تو که احتیاج کردن بچه قندم. مشکلات زندگی تان چه خاص خاله؟ مشکلات مردم هایی که پولدار هستن و واسشون میکشه، اگر چی در خارج باشه چی در داخل باشه، چی مشکلات زندگی دارن تا به شما کمک کنن؟ با هیچ کس بدون که میاله که خودت آمدی که کمک میکن، با هیچ کس جز نام خدا کس کمک نکرد بچه. نه هیچ کس کمک نکرد و کس هم در خارج ندارم. چی خواهش داری از مردم که واسشون میکشه پیسه؟ اگه دادن بخشم بچیم کمک کردن هم خانهشون آباد، اگه نکردن هم خانهش آباد. این مسلمان یک کنه و نو میتن میبرم بچه قندم. باز برای شما یگان تا هموطنای عزیز ما است که بر شما پیسه روان کرده، بر شما کمک کرده، ما هم خواستیم امور رو بر شما برسانیم تا یک چیزی از مشکلات زندگی تا نشه. خدای پاک هستم بچه، خدا جان جور بتیشانه، الله پاک نگهدارشان بچه. انشاءالله. یا غریب بیچاره مسکین هستم بچه. چی بی غیرت بچه های لایم کدان بچه. یک بچه بکس دینه پیش ما پدرشان لنگ است، میچیگری میکنه. یک دختر متیم 2 تا رو کش پیش ما 6 سالش کرده، اما هم در پیش ما سو کار خانه میکنه. من میایم یک کار مار میکنم میبرم سرپرستی خانه با جانان دیگه. نه مثل مردکان گلبای سرک میشن. امید که مشکلات زندگی تا حل شود خاله جان. همون چیزی که کمک کرده امور رو بر شما رسانیم. خدای پاک نگهدارشان تا جان باشن آباد باشن بچه. زیاد تشکر. میمانیم انشالله انشالله. ما حالا ایر میبرم بالا، باز من میرم با یار سوب انجام میتم. بس سیست رمضان کی دی خوندونا پکی بشمار نعمتونا مسلم مرور سوا پلو
شپې دي څومره حسینې نظرې دي په رمضان کې د خوندونه پکې بشماره نعمتونه مسلم ورور ثوابونو ورځ شپې دي څومره حسینې نظرې دي اول حصه یې د رحمت. خاله جان سودا رو گرفتیم انشالله میبریم خانه. انشالله خیر بیاین ببینیم شما بچه. ببینیم که همون چیزها رو که براتون خریدیم. خدای پاک نگهدارتون بچه. خدا از شما رضا باشه. استاد هم ایداله تا خواست کن. خاله ای طرف بیا، ای طرف بیا. خاله جان این سودا رو براتون خدا از خریدیم. شما مار رضا دوست باشه بچه. روغن و سو از بچه بس این برکت ماه رمضان است بچه. البته خدا شما رو سر بیچاره میکرد بچه. خدا از شما رضا باشه. انشالله انشالله. باش که من در روزه رو بکنم. بشینین بریم بریم بشین. بخیر بریم خاله. برو سو بشین. خلاص از برو سود بخیر. دیدین که اکثره که ستاسو خاله هغه وضعیت او حال ولید نو مونږ هم د دې سره کومک وکړو شیان چې هیوادوالو کومک کړی وي دوی دپاره مو راوړل او دوی ته مو تسلیم کړل. نو که تاسو هم غواړئ چې خپلو بېوزله هیوادوالو سره کومک وکوئ دغه شمېرې چې تاسو ته په سکرین ښکاري له دې سره په اړیکه کې شئ او له خپلو هیواد زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ فیسبوک پاڼه هم سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې الله مو مل شه ښاد ودان اوسئ.